کابل ته د پاکستاني پلاوي د سفر د موخو او څرنګوالي په اړه د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتين صاحب نظر اخلو چې د شیبه د سکایپ له لارې په پروګرام کې را سره مل شوی دی. ښاغلی پښتين پروګرام ته ښه راغلاست. ډیره مننه کوم زموږ بلنه مو منله. د ټي ټي پي سره د مذاکراتو په مخه د دوهم پلاوي د سفر په هکله ویل کیږي چې دوی بریالي شوي نه دي چې قناعت ورکړي. د دغو مذاکراتو په ځانګړي ډول د علماو د دغه پلاوي د سفر په هکله ستاسو نظر څه دی؟ اول خو موږ دا وایو چې دلته د یو پالیسي ده پاکستان په د پښتنو په سیمو کې تل جنگ غواړي او په دې جنگ باندې خپل کاروبار کول غواړي. نو دوی کله مذاکرات کړي دي، پیر هم دوی په د 10 کال کې 4-15 ځله غټ چې کوم مذاکرات شوي دي، معاهده شوي دي، هغه ټول بیا وروسته ماته شوي دي. مسله دا ده چې اوس دوی یو ځل معاهده وکړي، بیا بل ځل ووایي چې دا ماته ټوله بیا د خلکو اپریشنونه کوي او بیا د اپریشن په نامه باندې خلک وژني، وهي او بربادوي، کورونه ړنګوي او ورسره چې کوم معدنیات دي وسایل هغه لوټي. یو کاروبار شروع دی، نه مذاکرات شته نه بل څه دی، بس یوازې او یوازې د زموږ کوم وطن دی، د پښتنو وطن دی، د دې د بربادولو پلانونه. بالکل تر دې وړاندې هم د یو بل پلاوي له لوري هڅه شوې وه چې په پایله کې د اوربند خبره هم کېده. آیا هغه سفر یې بریالی و او اوربند په سیمه کې جګړه درولې ده فکر کوئ؟ اوربند دا داسې اوربند وي چې د پاکستان فوج او د طالب په منځ کې وي. عام ولس وژنه چې کوم وي روانه وي. تاسو ته د پته دي په تېرو 100 ورځو کې په میرلي کې تر 100% نه هم زیات کسان په ټارګټ کې دي. داسې په لکهمر ولایت کې هم قتل شوي دي او په خیبر ضلع کې هم 15 واقعیات د ټارګټ کیلینګ وشول. نو دلته عام ولسونه چې کوم دي وژل کېږي، دا چې کومه معاهدې دي، کومه خبرې دي، دا خو د پاکستان فوج طالب منځ خپل پتن سره روان دي، څه نه دي روان. دا د هغو خبره ده. عام ولسونو د کوم تحفظ دی هغه د دواړو له اړخه، یعنې طالب فوجي د دواړو له اړخه دوی ته په نقصان کې هم دي او د دوی ټارګټ کیلینګ هم کېږي، د دوی وژنه هم کېږي. په دې اوس وختونو کې هم په میرلي کې د دغه هدفي وژنو پر خلاف عام ولس راوتلی دی. په زرګونو خلک ناست وي، احتجاج کوي. په بنو کې باقاخیل او جانخیل راوتلی دي چې کوم د دغه ځای نه پاکستان ګیس وړي، یعنې ګاز چې کوم دی دا په ډېر زیات مقدار د دغو پایپونه راکلرې کړي دي او پر لټ کې شروع کړي زموږ وسایل مالوټي. او په پېښور کې هم د دغو یعنې د جنګونو د لاسه کومه بربادي د خلاف ملتونه روان دي. نو د ولس د دغه پاسونو نه تاسو معلومولای شئ چې دلته چې روان دي هغه غلط روان دي او د عام ولس د په نقصان کې روان دي. د دوی هیڅ تحفظ نشته، هیڅ ژغورنه نشته. بله، 2 ورځې وړاندې پخواني سناتور افراسیاب خټک د ټي ټي پي سره خبرې د پاکستان د پاوز سناریو وګڼله چې پر پښتنو سیمو ملایان حاکموي او ملتپال ځپي. ستاسو نظر په دې هکله څه دی؟ موږ هم دغه وایو چې دلته پاکستان تل د لویو قوتونو مفادات وګوري چې کله دوه قوتونه سره په جنگ وي یا یو بل سره بیلنس کوي، نو دای زموږ خاوره ته جنگ راوړي او په هغه باندې ډالر وګټي. دې ځل به هم دوی هغه لوبه کوي، بله لوبه نشي کولی. نو دا دلته دوی لا هم زیاتول غواړي په زموږ په خاوره باندې جنگ او په جنگ کې خپل کاروبار کول غواړي. دا د پاکستان د فوج نوې منصوبې دي چې خاورې د جنگ لپاره نور څه نه خري. البته بیا هم وایم چې که څوک داسې مذاکرات کول غواړي چې په هغه کې د عامو ولسونو تحفظ وي، د پښتنو د خاورې تحفظ وي، امن وي، موږ د هغې حمایت کولی شو. خو داسې مذاکراتو چې په هغه کې عام ولس او وطنونو ته او پښتون وطن ته هېڅ امن نه وي، نو د دغه حمایت موږ کله هم نشو کولی نه کوو. بله، د پاکستان پوځ په فاټا کې د خپلو زیاتو تلفاتو خبره کوي او د ټي ټي پي حضور د بهرنیو دهشتګرو او د تروریستانو لامل ګڼي. ستاسو نظر په دې هکله څه دی؟ موږ خو دا ولیدلم چې د جګړه د دوی په منځ کې وه، خو وژل عام پښتانه شول. نو د دوی په منځ کې جګړه د څه شي وه؟ او ځکه چې دوی خپل دومره نه دي سره وژلي لکه عام پښتانه چې وژل. بله خبره دا وه چې دوی راغله چې موږ خو د دې ځای نه طالبان لرې کوو. طالبان یې لرې کړي نه وو چې څومره معدنیات وو، مینرلز وو، هغه ګولډ او کاپر چې کوم ماینونه وو، هغه دلته چې کوم د چلغوزي ځنغوزي ځنګلې وې، هلته چې کوم د کویلې کانونه وو، دلته چې کوم آیل اینډ ګیس وو، په دې باندې قبضې شروع کړل، هغه قبضې وکړل، هغه لوټل یې شروع کړل. نو دا یو قسم داسې د دې وطن د نورو بربادولو په هغه باندې د دنیا نه یو خوا ډالر ګټل او بل خوا دلته چې کوم
مدنیات دي دغه لوټل موږ خو تر اوسه پرې دغه یو کار لیدلی دی تر دې پرته موږ هېڅ لري د عامو خلکو وژنې او د دغې وطن لوټل د وسایلو دغه مو لیدلي دي او پر دې مو یو کاروبار لیدلی څه فکر کوئ پښتین صاحب چې آیا دننه په افغانستان کې طالبان د دې توان لري چې د پاکستان د حکومت او د TTP ترمنځ منځګړیتوب وکړي؟ مونږ خو حیران دي ته چې د پاکستان فوج ډېر مهربان دی ډېر ملګری دی د افغان طالبانو افغان طالبان چې کوم دي هغه ډېر مهربان دي او ډېر ملګري دي د TTP نو په دې منځ کې د سره دشمن څوک شول مونږ په دې اول خو سر منخلص دي تر دوی دشمنی د چا په منځ کې راځي چې دا خو یو بل د په یو لینک سره یو غټه ملګرتیا ښکاري کنه او بل خبره دا ده هم چې کچېره دا مذاکرات کیږي مذاکرات خو په دې نه اول هم په د شل کال کې 15 ځله شوي دي غټه معاهده شوي دي د هغو نتایج چې وګورئ هغه ټول منفي دي هغه ټول د دغه وطن د نورو د تباہ کولو د بربادولو په نتیجه تمام شوي دي نو د دې اوس نه په کوم بنیاد او په کوم دلیل او په کوم جواز باندې د اوسنۍ چې کوم مذاکرات ته د دغه نه موږ ته توقع ساتلای شو نو څه داسې جواز موږ نه وینو چې په هغه کې ته یو خطا وقوع ولري